الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دنیا کې هغه میوه چې هغه هر وخت انسان ته فایده ورکوي هغه الله طرف ته د دعوت میوه ده، او الله وی غوره انسان هغه دی چې هغه الله او رسول ته رابلل کوي، خپل عقیده برابروي. الحمدلله موږ د دعوتي پروګرام چې بیګا جامع محمدیه دیر د شیخ دلارم صاحب ځای کې پروګرام او دا اوس براول ته روان یو، او بس هغه یو سوچ دی چې د الله دین د الله بندګانو ته ورسیږي، او الله سبحانه وتعالی دې دا فکر او سوچ دا موږ او تاسې کې راولي. دا ډېر مهم شی دی، موږ او تاسې به مړه یو او انشاءالله دا دعوت به بیا فایده ورکوي خلکو له، او دا د دعوت ثمرات او خیر دا هم دی. دې ملګرو ته مې ویل ګوره داسې ځایونه مې ولیدل چې هغه تاسې خوب کې هم نه ولیدلي، نو چې دا د دنیا دونه فواید او داسې خیر او دغه چې دا به د رب العالمین په نیز باندې دغه انسان څونه قدر وي چې الله د هغه دعوت قبول کړي او رب العالمین د هغې نه رضا شي. الله دې زموږ د عمل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، الله دې زموږ نیتونه صحیح کړي. وصلی الله وسلم علی عبده ونبیه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.